سلامونه ملګرو، دا مهال په سویټزرلینډ کې ولاړ یم او دا منظر چې کوم دی دا بالکل د سوات شان رنګ راوړي. نو په دې مخبره ته د خپل خورجانې نایاب سراج دغه یو غزل ډالۍ کوم چې د سوات د جګو غرونو په خواګانو کې اوسېږو، د سوات د جګو غرونو په خواګانو کې اوسېږو، مغرور یو د حسن په ساګانو کې اوسېږو. او هوښیار وایي چې دلته خاپیري دي پاتې شوي، موږ ځکه د ښایست په هواګانو کې اوسېږو. او چې مینه باندې سر ورکوو امن ته لیواله یو، چې مینه باندې سر ورکوو امن ته لیواله یو، بیا ولې د مودو نه جړاګانو کې اوسېږو. موږ ټول عمر د مینې کرونده کړي جهان کې، موږ ټول عمر د مینې کرونده کړي جهان کې، نن ځکه د هر چا په دعاګانو کې اوسېږو. او د مقطع شعر دی چې نایاب که ټول قام موټی شو نو دا ورځ لرې نه ده، نایاب که ټول قام موټی شو نو دا ورځ لرې نه ده چې موږ به د شعور په رڼاګانو کې اوسېږو. ډېره مینه او احترام.